کا دا خانان او ملکان دا په لفافه کې دی دا ملکه او خانه نه دی راغلی تاریخ وګورئ ګوګل ته لاړ شئ وګورئ چې کم ملک او کم خان څنګه خان شوی دی په هر پیرنګي پولیټیکل ایجنټ د دې نکانو تاسو خرڅ کړي د دې باجوړ خاورې خرڅ کړي دا د دې باجوړ حیا خرڅ کړي دا د خدای سپېڅل دین خرڅ کړي دی نو له ملکان شوی له خانان شو نن بیا تاسو ولاړ دي خپل ځان له ووټ ورکړي د خپل بچو د دې ماشومانو بچو مستقبل له ووټ ورکړي ځکه چې مونږه تاسو باندې قیامتونه تیر شو په دې باجوړ قیامتونه تیر شو په دې باجوړ دومره بمبارۍ شوي دي چې دومره پیندوانو نه دي شوي F-16 جیزونه چې په دې قبایلي سیمه او په دې منځنۍ پښتونخوا د هغه وزیرستان نه راواخلې تر دې باجوړه پورې زمونږ تاسو وګورئ که نه پښتنو تاسو وګورئ د دې خلاف د عوامي نیشنل پارټۍ او د باچا خان بابا د فکر د بچو نه علاوه د دې ترهګرۍ او د دې د وینو د باران ته څوک ولاړ دي بغیر زمونږ په دې پاکستان کې خو بلها سیاسي جماعتونه سیاست کوي په دې پاکستان کې خو بلا خلک وټونه کوي په دې پاکستان کې خو بلا پاټۍ وي ولې د نورو پاټو خلک نه مري زمونږ بشیر بلور زمونږ ډاکټر شمشیر زمونږ ستاسو علمزیب خان د ډیر په پېښور کې زمونږ هارون بلور زمونږ هغه ورځ سرتاج خان زمونږ 1100 سیوا شهیدان دا په څه شهیدان شو مونږ څه چل کړی زمونږ ګناه دا دی چې مونږ په دې پښتنه خاوره امن غواړو زمونږ ګناه دا دی چې مونږ د باچا خان بابا د فکر بچیو مونږ په دې پښتنه خاوره امن خوشحالي او سپرلي غواړو او کم خلک چې دلته د ډالرو کاروبار کوي د خپلو وروڼو په لاشونو د پښتنو په لاشونو تاسو وګورئ چې په غټو غټو ګاډو کې ګرځي او د هغوی پرونې خر نو او نن په دې باجوړ کې وګورئ چې د خپلو وروڼو په لاشونو او د خدای پاک د قرآن په آیاتونو او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د احادیث په کتابونو پیسې وګټلې زمونږ بچو ته جاکټې واچولې د څه لپاره زه د دې ماماګانو نه د پاکستان تپوس کوم چې په باجوړ کې د کفر او اسلام جنگ د کوم ځای نه راغلی موږ مسلمانان یو پنجابي جرنیلا ما ته وښایه په دې باجوړ کې کافر څوک دی چې د دې ځای نه ورپسې روان شو چې په ښځه یې راولګو مونږ ته یې وښایې د چا خلاف جنګ کوي دلته کفر کم نه چې تاسو د کفر او اسلام جنگ په باجوړ کې او په وزیرستان کې او په خیبر کې او په کورمه کې او په ورکزو کې جوړ کړی چېرته دی کافر او تاسو چې یې ماماګانو ستاسو هغه مشران چې ستاسو هغه پلاران چې وو انګریزان تاسو د هغوی په پوچ کې ویول کیسهخانۍ کې هم خلک وجلي دي په جلیانواله باغ کې هم خلک وجلي دي تاسو نو تپوس کوو چې تاسو پولیټیکل ایجنټانو خو چې به دلته کله داسې کار وشي جرګه به یې کوله ماماګانو د دې باجوړ تاسو چېرته جرګه کړې ده چې کافر کم ځای دی په دانګام غر کې دی که په بل غر کې دی که په بل غر کې دی دا کام هم جرګه کړی دی چې ستاسو په دې کام کې یو کافر را پیدا شوی مونږ خپل وروڼو سره جنګوئ زمونږ دلته کې زمونږ جنازې الوزوئ په بمونو زمونږ په کورونو بمباری کوئ زمونږ په بازارونو بمباری کوئ جنازه د دنیا په تاریخ کې تاسو وګورئ د یهودو نسوارا عیسایان یهودیان په دنیا کې چې کوم مذهب د تاسو وګورئ د غم په میدان حمله کول په مدرسو حمله کول په ډوله کې مدرسه کې ماشومان چا وژلي دا زمونږ په سوونو جوماتونه سره د مزګزارو تاسو شهیدان کړو و زمونږ سکولونه په زرګونو سکولونه هم زمونږ په بمونو والوځل په دې د اوس پنجاب کې هم یو سکول الوزولی دی زمونږ ګناه سره دا غني وطن دا د خدای پاک په نعمتونو پور معمور وطن تاسو په مونږ اور سپور کړی زمونږ ګناه سره نو پښتنو دا نن ستاسو امتحان دی جانزاده ممبر شي نو څه چلو شو که ممبر شي نو څه چلو نه شو
دی به بیا هم ولاړي دا د باچا خان بابا د فکر بچی دی د ده په لاس کې به بیا هم دا سره جنډۍ او د حق خبره به کوي چې دی منبر وي او که دی وي وی پښتنو ستاسو خبره کوو ستاسو د ایمانونو او ستاسو د غیرت امتحان دی چې دغه سړي خورو له دغه د دین دشمنانو له دغه د دین سوداګرانو له دا چې د خپل وروڼو په لاشونو ډالرې ګټلي دي د دوی ته به جواب ورکوئ او که به نه ورکوئ دا ستاسو د ایمان ستاسو د پښتو او ستاسو د پښتني غیرت او ستاسو د ایمانی غیرت او ستاسو د اسلامي غیرت امتحان دی په شلم تاریخ باندې تاسو مونږ 2 کاله وشو اسلام دی او پاکستان دی اسلام دی او پاکستان دی نن یې په سر راوستل دا چا راوستل زه د صوابه یم دا ما سره راغلی دا وارث خان دی دا د دا د قومي اسمبلی امیدوار دی د لیاقت ترکۍ د رور عثمان نه د په 2000 الیکشن ګټلی دا د په زور یې پاتې کړی د ده 9.5 ووټونه کینسل شوي دي 9.5 ووټونه او د ده نه یې په 3000 باندې ګټلی دا بل شعیب ایاز شعیب خان دی دا د لیاقت ترکۍ رور دته دی ولاړو دا د یار حسین دی د دو 9.5 ووټونه کینسل کړي بل مهر یې په یو سره والی او د په 200 ووټونو باندې الیکشن بایللی تاسو ته دا خبره کوم زه دې ماماګانو ته دا خبره کوم چې تاسو څه کوئ زما په خبرو تنګېږم د پاکستان تاریخ وګورئ دلته خو د ازادۍ تحریک نه یې چلېدلی زه لږ ډېر کلاو خبرې کوم زه د چا نه نه یېرېږم زه د پنجپیر د شیخ القرآن بچی یم زه یېرېږم یو د الله پاک بل چا نه نه یېرېږم او د باچا خان بابا د فکر بچی یم زما مرګ له یو ورځ مقرر ده چې کله یې په هغې به مرم د هغې نه یو ورځ مخکې کېدی شم او نه ترې رسو کېدی شم او پښتانه وایي دله مري او مینت ترې پاتې کېږي خو انشاءالله تعالی موږ د باچا خان بابا د فکر بچي یو موږ نه به مینت نه پاتې کېږي موږ که مرو هم په نرتوب به مرو زه تاسو ته اخري یو خبره کوم ځوانانو زلمو تعلیم یافتو تاسو ته خبره کوم چې لاړ شئ وګورئ د پاکستان د ازادۍ تحریک نه دی چلېدلی د ازادۍ تحریک هندوانو چلولی دی د ازادۍ تحریک بنګالیانو چلولی دی د ازادۍ تحریک چینیانو چلولی دی دلته موږ تحریک وچلو زمونږ بشرانو خپلې ځوانۍ د اریپور او د ډی ای خان د جیلونو د تمبو شاته تېرې کړي انګریز سره هم جګړې وکړي زمونږ په صوابۍ کې په هره کوڅه کې داسې مشران زمونږ پلرونه او زمونږ نیکان چې 15 کاله 10 کاله په اریپور او په ډی ای خان کې خلکو جیلونو تېر کړي زمونږ نیاګانو په شته خاوندانو کې کونتون کړی 10 کاله 15 کاله پاکستان چې جوړ شي نو څنګه جوړ شي د هغه هندوستان د انګلستان کې یو سړی وکالت یې کول ته پریوي کونسل کې جنا صاحبونو کرکولې ورته په سر کې شیرواني ورته واچو درای مو دا ستاسو بابا یې کوم دی خدای شته که پېښور هم لیدلی وه زمونږ بابا یو بل د سیالکوټ یو شاعر و هغه یې راو زمونږ شاعرانو زمونږ قامي مشرانو باچا خان بابا په دې وطن کې چې پاکستان جوړېده هغه 40 کاله جدوجہد کړو هغې په ځای پرېښود او دلته عبدالرب نشتر یو بیروکریټ و هغې راوستی دا ستاسو مشر دی د کشمیر نه یو قیوم خان راوستی دا ستاسو مشر زمونږ شاعرانو زمونږ ژبه و پښتو ژبه عربی پسې 2 نمبر لویه ژبه ده په دنیا کې زمونږ ژبه زمونږ شاعرانو داسې سړی راوځي دا ستاسو قومي شاعر دی د سیالکوټ نه یو سړی راوځي دا علامه هم دی او دا اقبال هم دی او دی شاعر هم دی او دی د امت مشر هم دی او سر هم دی هغه راوځي نو هغه 15 کاله مخکې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې لیکلي و چې سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا دا د یو هندوستاني فلم ګانا هم ده او دا د هغه کلام هم دی چې سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا هغه د پاکستان د ټولو نه لوی شاعر دی زمونږ خوشحال خان بابا زمونږ شاعر و غنی خان بابا زمونږ شاعر و علي خان بابا زمونږ اجمل خټک بابا زمونږ شاعر زمونږ پښتو کې ډېر لوی زمونږ ډېره لویه غني ژبه ده یا پښتنو ته تاسو دا خبره کوم نور ګورم
نه انتظار وخت نشته او نه د ګنجایش دی د نورو خبرو. خدای ته وګورئ، ځان وپېژنئ. دې وطن کې د وینو او د اورونو دا بارانونه چې دي دې ته به ودرېږو، ټوپک نه راخلو، ټوپکونو ستړي کړو، بیداري به پیدا کوو، قومي بیداري به پیدا کوو. د باچا خان بابا فکر چې کوم دی دا به عام کوو. او دا زه تاسو ته څه ووایم، د دې وطن تاریخ چې کوم دی دا وګورئ تاسو. ظلمو ته وایم، د سپینږیرو ته نه وایم، دوی په ډېر نرتوب کې هم دا وطن مونږ پورې ساتلی، دا وطن را روانېږي، دا زموږ نه لاس ووځي. او دا ډېر غني وطن دی. تاسو وګورئ دا ټوله دنیا چې د هغه دغه نه راغلې ده تر دې پورې، ولې راغلې ده؟ دا دنیا ځکه موږ پسې راغلې ده چې دا وطن ډک دی، دا پیغله ده، پیغله وطن دی، دې کې ګیسونه دي، دې کې سره زر دي، دې کې هر څه دي، دې له چا ګوتې نه دي وړولي لا. او خلک راغلی دی، دا تورمخې راغلی دي، موږ عزته کوي، موږ تنګوي. تاسو خدای ته ګورئ، راپاسئ، جنګ مه کوئ، ودرېږئ، شور کوئ چې هر ځای نه شور کوئ، که 10 یو که 15 یو که 20 راغونډېږي. او دا جنډه زموږ د نجات جنډه ده. ګورئ بله نشته. دې خلکو همیشه تاسو وګورئ، ما ته ووایي چې ولې څوک نه مړوي، په دې ټولو پښتنو کې څوک نه مړوي، دقسې ګرځي او موږ مړوي. ولې مړوي؟ ما سره خپل ضمانت نشته چې زه د دې ځای نه پېښور ته به روغ رسم او که نه، ځکه چې زه رښتیا وایم، زه د کام خبره کوم، د دې خاورې خبره کوم. د دې کام او د دې خاورې خبره چې کوم ده، دا عوامي نیشنل پارټي د باچا خان بابا دغه لوی تحریک وارثه پارټي ده. د خدای په خاطر او ماماګانو په دغه ورځ باندې خدای ته وګورئ، دا خانان، دا موروثي غله چې کوم دي، دا سوداګران، دا به ګورئ د الیکشن په ورځ نه پرېږدئ چې دا غریبانان په کوټه کې اوسېږي، غریبانانو سره پټي دي چې ورته به سترګې برندوي. ودرېږئ ورته دغه ورځ باندې، په الیکشن په ورځ باندې ودرېږئ په هر پولینګ سټیشن او دې غریبانانو سره ودرېږئ. شیخ جانزاده چې دی، د بالکل د خان ووټ زموږ او د ملک ووټ زموږ، موږ د غریبانانو ووټ پکار دی، دی د غریبانانو نماینده دی. او زه دا بیا تسلي در کوم، ضمانت ترې در کوم چې انشاءالله تعالی شیخ جانزاده چې دی، دی به په دغه اسمبلی کې د غریب خبره کوي. او صرف شیخ جانزاده نه، زه ګورې ضمانت د لالی شاه هم کوم، او زه ضمانت د ګل افضل هم کوم. باجوړو زه د پنجپیر یم، زه ستاسو ضامن یم. که دی ته څه کاري، زه به ستاسو ذمهوار یم، زه دله راغلی یم، ځکه چې زه درته ډېر اسان یم، ما نه هر وخت تپوس کولی شي. زه په اخر کې نور څوک به هم خبرې کوي، زما زړه غواړي چې ډېرې رښتیا نور هم خبرې وکړم، بیا به هم راځو که خیري. خو خدای ته وګورئ، پښتانه شي خپل ځان وپېژنئ او خپل دشمنان وپېژنئ او خپل دوستان وپېژنئ. تاسو ډېره مهرباني.